وطنا 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 وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، ایله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د پښتو یو نوی ایچ ډي فلم رکشې والا په حواله له تاسو سره خاص معلومات شیر کول غواړم، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او ډېر ښه کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په وجه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. ګرانو کتونکو، راځم خپل اصل موضوع ته. اصل موضوع دا دی چې د پښتو یو نوی فلم رکشې والا شوټینګ روان دی. یوه هفته کیږي چې د دې شوټینګ په لاهور کې روان دی. د دې فلم ټول شوټینګ به په لاهور ښار کې کمپلیټ کیږي. د دې فلم ډایرکټر ارشد خان دی. ارشد خان تاسو ټول پیژنئ چې د ارشد خان پښتنو ته ډېر هیټ فلمان ورکړي دي. داسې فلمان یې ورکړي دي چې هغه فلمان کتونکو ډېر خوښ کړي دي. رکشې والا له مخه ارشد خان یو فلم جوړ کړی، شهنشاه باچا. د شهنشاه باچا یو داسې کهاني وه چې هغه کهاني چې به کم فلم کتونکي کتله دغه په سترګو کې به اوښکې لازمن راتلې. ارشد خان په خپله دا خبره کوي چې د رکشې والا فلم کهاني به تر شهنشاه باچا بهترینه کهاني وي. داسې کهاني به وي چې د کتونکو په زړه باندې به لګیږي. ګرانو کتونکو، ارشد خان دا خبر هم کوي چې د رکشې والا فلم میوزک یو نوی میوزک ډایرکټر رحمان ګل صاحب جوړ کړی دی. ډېر محنت یې پکړی دی، ډېر په محنت سره د دې فلم میوزک تیار کړی دی. یعنی د دې فلم یو خاص خبره دا هم ده چې په دې فلم کې به میوزک جدا قسم وي، جدا طرز به وي. هغه میوزک به توقع دا ده چې کتونکي به ډېر خوښ کړي. ګرانو کتونکو، د رکشې والا فلم کهاني سلیم مراد صاحب لیکلی ده. په دې فلم کې به شاهد خان مین کرکټر د هیرو ادا کوي او له ده سره سره به د ویلن کرکټر عمران خټک صاحب تر سره کوي. په دې فلم کې چې کومو فنکارانو د خپل فن مظاهره کوي، په هغو فنکارانو کې وقار جاني، اصغر چیمه، نوري خان، خالده یاسمین، دلبر منیر او له دې سره سره به ډېر فنکاران په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي. ګرانو کتونکو، د رکشې والا فلم شوټینګ په ډېره تیزی سره روان دی. توقع دا ده چې په 20 ورځو یا په 15 ورځو کې به د دې ټول شوټینګ فارغ شي. له دې بعد به فلم د موسیقۍ دپاره، د غانو دپاره، یعنی د فلم چې نورې څومره کار دی هغه ټول کار به کمپلیټ شي، بیا به دا فلم ریلیز کیږي. دا فلم د ارشد خان د خپلې سینمې ارشد سینما چې په پېښور کې ده د هغې دپاره تیاریږي. توقع دا ده چې دا فلم به د کراچۍ په سینما مسرت سینما باندې هم دا فلم ولګیږي. د دې فلم ریلیز کېدل به د کرکټ د ورلډ کپ بعد کیږي، ولې چې دا ټیم ټول کتونکي په ورلډ کپ په میچو اخته دي. هغه میچونه ګوري چې دا میچونه فارغ شي. له دې بعد به د دې فلم یو تاریخ فکس شي، په هغه تاریخ باندې به دا فلم د کراچۍ او د پېښور دپاره ریلیز شي. ګرانو کتونکو، د رکشې والا یو خاص خبره دا هم ده چې په جانان فلم کې کومو فنکارانو، کومو اداکارانو د خپل فن مظاهره کړې ده، په هغو اداکارانو کې ډېر اداکاران راخیستي دي او د رکشې والا فلم کې کاسټ کړي دي او کار په کوي. په هغو اداکارانو کې اصغر چیمه صاحب، وقار جاني، دلبر منیر او له دې سره سره فیمیل ایکټره نوري خان هم په رکشې والا فلم کې کاسټ کړې ده. توقع دا ده چې دا اداکاران به په دې فلم کې ډېر زبردسته کرکټر ادا کړي او د کتونکو به خوښ شي. ګرانو کتونکو، دا و د رکشې والا فلم په باره کې خبرې اترې چې ما له تاسو سره شیر کې
تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاست. د خدای په امان.